سلامونه ټولو قدرمنو لیدونکو ته یو ځل بیا په کندهار ولایت کې د حاجي سید احمد سیلاب لخوا 50 تنو جوړو ته ډلهییز واده ترسره سو. ټولو زمانو او نویانو ته دې مبارک وي. الله رب العزت دې ورته نوی ژوند له خوشحالیو نیکمرغیو او پرمختګونو څخه ډک کړي. د حاجي صاحب دې هم کور ودان وي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په دې مبارزه کې دی، په دې هڅه کې دی چې د دې وطن خلکو ته خدمت وکړي او څه ناڅه همکاري وکړي. او په تیرو څو کلونو کې د سلګونه هغو ځوانانو هغو پیغلو لاسنیوی کړی دی، واده یې کړی دی چې هغوی یا یتیمان ول یا بېوزلان ول یا یې حتی دومره وس او توان نه درلوده چې خپله کوژدن کړی را واده کړي او خپل کور ته یې راولي. سیلاب صاحب وایي له دې کار څخه یې موخه دا ده چې د لوړ ولور په مقابل کې مبارزه وکړي او هغه کسان چې د خپلې خور یا د خپلې لور په مقابل کې له خلکو څخه د هلک له کورنۍ یا د زوم له کورنۍ څخه لوړ ولور اخلي، ډېرې پیسې اخلي، د هغوی په مقابل کې ودرېږم، مبارزه وکړم، ځکه چې ولور خو په اسلام کې هم حرام دی او د دغې نجلۍ ژوند هم تریخولی شي، د هغه هلک ژوند هم تریخولی شي، ځکه دومره پیسې او دومره توان نه لري چې بیا ورپوره یې کړي او خپله کوژدن خپل کور ته راواده کړي. او همدارنګه هغه بدو ناوړو او خراب رواجونو په وړاندې هم مبارزه کومه چې زموږ د ټولنې خلک کې ورسره لاس او ګریوان دي، خپل عادت یې ګرځولی دی. واقعا هم چې دا یو ستر خدمت دی. راځئ چې موږ او تاسې ځوانان هم په دغه برخه کې ورسره همکاري وکړو. که چېرته مالي توان نه لرو خو تر شا یې درېدی شو، تر څنګ یې ورسره تللی شو تر څو هغه خلکو ته ووایي چې لطفا په خپلې لور باندې دې ورحمېږه، په خپلې خور باندې دې ورحمېږه، ولور پرې مه اخله، د هغې ژوند مه ترې کوه، خراب رواجونه او خراب عادتونه مه اخله، ځکه ته خو بیا په خپل کور کې به په ارامه ناست یې، خو ستا لور او ستا خور به بیا هغه کور ته ځي، هغه به بیا خراب ژوند لري. نو څومره ښه ده چې سم په شرعي، په محمدي، په اسلامي طریقې باندې نکاح وشي، واده وشي او نوی ژوند په سمې طریقې سره پیل شي. کله چې نوی ژوند په سمې طریقې سره پیل شي، په محمدي طریقې سره پیل شي، نو د هغې بیا پای او انجام هم ډېر ښه وي، اولادونه به یې هم ښه وي او راتلونکی ژوند به هم له سکون څخه ډک وي. په پای کې یو ځل بیا ټولو ناویانو او زمانو ته مبارکي وایم او د حاجي سید احمد سیلاب د کور ودان وي. الله رب العزت د لا نور توفیق ورکړي. کور ودان، ډوډۍ ګرمه، اوبه سړې.